بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو کار کوو په ډیزاین کې. په ډیزاین کې اولنی اپشن چې د تیم دا دلته کوم چیرته لیکل وکړو. مخکې موږ تاسو ته کوم مثال موضوع ورکړل افغانستان. یو تیم د بل د سټایل سیکشن وکړه، د هیډینګ وان سټایل موږ ته انتخاب کړ. نو هغه د موضوع لپاره استعمال دا تیم چې د پټول لیکل باندې اپلای کیږي. دا راشي وګورئ اوس دې باندې موږ یو سټایل اپلای کوم، بیا لږ وسه د چې خخ کاری رنگوي تیار هیډینګ تو سټایل دا هیډینګ وان شي. اوس د ډیزاین ته ډیزاین کې مختلف هغه ته د ډیزاین کې د تیم چې د پټول لیکل اپلای کیږي، انتخاب کې نه کې پټول لیکل په دې ډاکومنټ کې چې څومره لیکل کړي پټول باندې اپلای کیږي هغه، او دغه نه بغیر د دې کې ډیر زیات ټیمز هم دي او کولای شي چې لار شل دې ځنه کچته دې ځنه ډاونلوډ کړي ول کمپیوټر انټرنیټ نه کمپیوټر کې دې رسیو دغه نه راخلي دې باندې وکلیک کې او روابط خلق فلم ماسره نشته پکې. کله دې پر رنگونو کې تاسو تغیرات راولای نو اول به ټیم په اپلای کو کنه. بل دې ځنه کو ما فکر دا په اپلای دلته بیا لږ تغیرات دغه ځانم کې کولای شي. ډاکومنټ فارمیټینګ په سټایل کې صرف رنگونه بدلوي خوندې ورنه کې څنګه کوم پلس 1 ورته هم لیدل یوازې دلته بیا رنگ بدلیږي. دا ځنه په ټول باندې اپلای کیږي. او که چیرته مثال فونټ بدلوي یوازې فونټ بدل ګرامر کې تاسو هم بدلولای شي. او پیراګراف سپیسینګ لرنل منځ کې فاصله کم کې زیاته کړه په ځینو فونټونو باندې کار نه کوي ښه. نو که یو نیم وخت تاسو کار وکاو او فاصله نه زیاته دله نه کمې دله نو بیا فونټ چې کله تاسو تبدل کوي دغه ځنه ټیم بدل کوي نو بیا به هغه کیږي. بل کې افیکټ چې دا اکثر وخت د په شکلونو باندې ډیر ښه کار کوي. مثال په توګه کې دې کې زوس یو شیپ جوړ کوم انزرټ کې موږ تاسو شیپس ویلو او په دې کې څه لیکل کړی وي د لیکل نه دی کې کړی خو دا ځان تراغلي مختلف مثال زه ته چې د کار وکا څه شغه اپشن په دې کې دلته ځم فلټر او ګریډینټ سټایل اکثر دې کې دا غړي زیات وي. اوس دا په دغه رنگ کې راوخستل څه جوړ شو زمن دغه نه ډیزاین ته او توایم چې دغه باندې یو د شکل کې لیکل نسته هغه تم فکر د زیته نو دا خپل یو افیکټ اکثر وخت د ټیکس باکس یو په شکل باندې ښه اپلای کیږي. او سیټ اف ډیفالت باندې کلیک کوي دی مطلب دا غدا یوز دیس لوک فار آل نیو ډاکومنټس دې نه پس چې بیا ورډ خپل کمپیوټر کې راخلاصې په دغه سټایل کې لیکل کیږي. خو په دې باندې چې هر وخت موږ د لیکل نه کوو کله کله رنگ لیکل ته اړتیا پیښیږي یا ته خو به ډاکټر هم وایي د لیکل سټایل ته د لیکل ته لړ بشي هم ته کلیر فارمیټینګ د بټن باندې به کلیک ټول به ترلری شي نه بل دا کس چې ته لیکل کې هغه بیا زیات رنگ خو شین د زخه تور غواړم کنه نو ته بیا کې د شکنه په پیږي بیا ستونزې به ورته دی وځي باندې مکلیک کوي. اډ واټر مارک که غواړي چې د لیکلو تر شاله کې اطلاع نامه چې لیکلي په دغه ډول باندې لیکل غواړي ځینې لیکل دلته تیار شته. مثال ما دا انتخاب کو تاسو وګورئ دی باندې ډو ناٹ کاپی په نوم باندې یو اپشن دغه ځای کې اپلای د خو ما د خوښ نشول office.com نور هم کولای شي په اپلای کې یو ټنګ ځتر لري کړي مو واټر مارک په خپل خوښه څنګه لیکل کولای شي لړ بشي کسٹم واټر مارک ته او دې ځای ته وګورئ دوه اپشن دي یو تاسو عکس دلته لګولای شي دویم تاسو دلته لیکل کولای شئ ته چې عکس ولګوا سلیکټ پکچر عکس باندې عکس به تر واخلي او چې کله د انتخاب کوو تا عکس پکچر دیغه نه ورسته انزرټ کوي او اپلای کوي تاسو وګورئ ا دې هغه تر شا چې کومه ده مګه غلو ګور اغله بیا سایز چې کوم د سکیل مطلب سایز اټو به خي سیده کته ورته انتخابه کې د شریر غټ انتخاب کې یا کې د شریر کوښنه انتخاب کې اتومات ډبل ورډ پر اټو کې د ورکه د سایز مطابق برابرۍ واش اوټ نه کټ مارک لري کې په بلک تیز ښکاری فکر هم ده. او بل اپشن چې په دې کې دې وروسته کتر لري کې ته ځاتر لري کا ټیکسټ واټر مارک زغوان چې لیکل وکم په کومه ژبه دغه بغیر کې دغه بدل نه کین تاسو د ژبه بدل کې لیکل ته کولای شئ کیبورډ خدا ژبه چې بدلیږي د لپاره بدلیږي مثال د انګلیش لیکل کې کې ځین تیار ټیکسټ په دې ټیکسټ کې تیار لیکل شوی دی کانفیډنشل اوریجنل پرسنل سامپل
ټاپ سیکریټ ارجنټ وغیرہ وغیرہ مثال ما ارجنټ انتخاب کړ په دې کې بیا د دې لیکلو فونټ د کوم وي هغه ته کولای شي ته بدل کړل دی یا سایز د دې لیکلو په دې کې ما ته به خسته ده په خپل د لیکلو مطابق ته برابر رنگ دې سره کوم دي د لیکلو ته چې سور رنگ دی او ډایګنل مطلب دا چې په کونجو دی وي اپلای کته سی ګوري ارجنټ کې ولیکل شي کو فقې غواړي نو هاریزنټل بورته انتخاب کې په هم دې ډول کې چیرته غواړي چې په کونجو دی ډایګنل دی خو سیمه ترانسپیرنٹ دنه کې ټیک مارک لري کې اپلای کې ولک تیز ښکاری پښتو کې انتخاب کولتا نو تاسو ګور د پښتو باندې چې خپل کوم لیکل کړی دي مکه نقل هغه راخستل شي کې ز خپل لیکل ورته کوم ته خپل لیکل کې خپل وجه ورته بدل کې او د برتوري کې مثال اطلاع نامه د دې بیا سایز د غسې ده او فونټ کوم دا ما فکر یو فونټ د ایکس پی که ایکس بی ده ایکس بی ده دا ورته انتخاب ورته چې رنگ بیا د اعلانامې پر کمی اپلای کا تاسو دلته اوس دا وګورئ انا بقول لك خلق تیز ښکاری کنه نو بیا موږ تاسو په رال ترانسپیرنٹ کا سیمه ترانسپیرنٹ او کبي خطر لري کې نو واټر مارک اپلای به کې او کلوز به پیج کلر دی ورکه ته چې ته رنگ ورکه سلطه غواړي دی ورکه ته رنگ ورکینو ما شیر باندې کلیک نو زه راځم ډیزاین ته پیج کلر کوم رقم رنگ ورکه د څه کبه در چاپ کیږي نه کنټرول پی پرینټ کا پرینټ کې چې شنه ښکاری هغه نه چاپ کیږي که چې چاپ کوم دا ساده کاغذ باندې رنگ مور پرېږدي سره خورین دی کی هغه پرینټر کې رنگ ختمي درم کاغذ باید بیا خورته کوي کنه د اکسونه دا ساده کاغذ ته کې چې روزي چې لګ خورین پرینټ باندې به کني به چې کم کوي که بيخي کیفیت خراب وي کې د دې د رنگ سره وشوريږي دا لوند رنگ چیرته پورش ځینې پرینټر دی هغه لیزر پرینټر دی کنه او وچ رنگ باندې کار کوي ځینې ان رنگ راچول کیږي د ډیلري دا به ورته کې چیرته دا ساده کاغذ تا کې رنگ دی پور پرې خو ده کې دې سره خوري نه کی خدا دا چې ته چاپ کوي او څنګه چاپ کیږي دې لپاره بلار شي فایل ته آپشنز ته په آپشنز کې بعد ډسپلی ته لاشي په دې کې پرینٹ بیک گراؤنڈ کلرز دا ته فعال کو کې کا اوسې کنټرول په پرینٹ کې وګوره چاپ خو یو خبره بل هم دا غدا ده چې دغه رنگ کې چې کوم رنگ کې ته وغواړي قطع سوال تور شي دغه رنگ کاغذونه یې فورس استار خرڅي دي بیا چاپ ته کوم رنگ کې پکې غتا پورې لري که خبره به دا هم د رنگ به دغه ته بچت وي که قیمتي اوکې کا چې تر لري شي او که به خطر لري کې ورته د نو کلر کله دا خو اندر نه کې زیره زما فلیپ مور کلر سماغه خبره د مخ کې چې موږ تاسو ویل د کوم رنگ انتخابي او کې کا رنگ ورکی خو که زرا شم چیرته فلیفکس دلته تاسو وګورئ ون کلر یو رنگ د رنگ د انتخابات د دې بری کې دا رڼایي چې دا کمه یک زیاته دی کې همدار کوم ورټیکل دی د ډیزاین دلته کار درځي کې وګورئ دغه سی به وی داګنل دغه سی کوم سټایل تاسو ته خوند درکا یو نه به انتخاب کوي او کې وي په دې کې منځ کې سورې ده اوس بیا د ورته چې دغه ماته خوند رانه ک تو کلر زه د سوري بل ورته چې جی دغه هم خوند درنه ک لاشه تیار جوړ کړل شي سټایل پری سیټ پری وای مخکې ته سیټ تیار سیټ کړی رنگونه راغلي دي ارلی سنسیټ لیټ سنسیټ وغیرہ چې دا ډے بریک او نور هم ستب کی هریزونا وغیرہ وغیرہ فاگ پیکاک او ځینې نور بیخیر دی بیخیر دی دا تیار جوړ کړل شوي سټایل نه دی اوکې که د باب ښځو ته چې دغه هم خوندرانه که فلیفکس ته ځمه ځینې کې دې کې ښکلي رنګه رنګ هم شته که تاسې به دا څنګه هغه ته لاړه فایر که دغه فلیفکس کې د خوښ نه شو لاړ شه ټیکسچر ته مرمري رنګونه یې ورته انتخاب کړه
لیکل رنګ بدل کړي دې باندې بیا ښه ښکاري داسې رنګ ورته انتخاب کړي بیا زم دغه ورته خوند رانه که زما پیټرن ته ډیزاین ډېر د خطرناک غوندې دلته فعلا ښکاري تیاره ډېر ده دې کې ته د کاشه رنګ صحیح ده خو فورګراوند مخ ته رنګ دی ورته چې سور وي او که شاته رنګ یې سور شي او بیکګراوند کلر دی ورته چې په دې رنګ کې ښه نه ښکاري تاسې کولی شئ ځان د ښه ډیزاین کړئ پکچر که غواړئ چې عکس پکې لګوم سلیکټ پکچر ورک آف لاین او دې ځای نه دی یو عکس ته انتخاب کا چې د هغه سایز ښه وي نو چې کله د انتخاب کو انزرټ اوکې هغه عکس باندې به له پاسه لیکل کېږي که چېرته عکس سایز ورکای وي د ورکې له سایز نه بیا به څو وارې په ښکاري ښه د دې عکس سایز غټ نو دغه ګل چې ده فعلا یو وارې پکې ښکاري ښه ګډوډېږي هم دا ګوره څومره زومینګ زیاتی فرق کې راځي او که چېرته بیخي تر لرې کوې ورته هم چې نو کلر لرې که پیج ته بارډر ورکوي که نه یې ورکوي پیج بارډر باندې به کلیک کړي بیا مخکې موږ تاسو دا بارډر زیرو د ټیبل و پیج بارډر دغه سره په څنګ کې پیج بارډر باکس غواړي دغه ځای کې ښکاري که نه شیډو سوری به هم لري ځینې نور هم دي که چې دغه صحیح ده بیا لاین د دغه رقم وي ډبلوالی دې دومره وي رنګ دې څه رقم وي هلته به د باکس انتخاب یې وکړي دغه فرض که خوند درنه که بیا به بارډرس ته لاړ شي پیج بارډرس ته سټایل د لاین ته بدل که ته دا ترتاو که ډبلوالی دې څومره وي هغه هم ورته انتخاب که رنګ ښه داسې شوخ ورته انتخاب که وکړي دغه هم خوند درنه که نو لاړ به شي له دې ځای نه او ته به چې زه دا پری سیټ تیار دغه ځای کې آرټ په نوم باندې چې کوم جوړ دي ورته مڼې ترتاو که سایز یې لږ کم که داسې هم زړه ته خوشحالي که څنګه ده سیزن ستا کنه تیر سوی ده دې نه پس مخ ته ځو لږ لږ پیدا کېږي بازار کې زړونه ترتاو که اوس فیسبوک کې هم دا خبره ډېره عامه سوې ده زړونه ورکوي که نه سایز یې زیات کا یا یې کم که او همدغه رقم دی کې نور ډیزاینونه هم شته د ځینو رنګ هم موږ تاسې بدلولی شو زه مخ ته فرض کړئ ما دغه انتخاب دې کلر ګوره زه اوس بدلولی شم دغه رنګ خوند درنه که بل ورته انتخاب کړه سایز یې ورته زیاتولی شي که یا جدا نرای ده ډېر نو کوم یو اپشن چې فعال مطلب دا په دې بارډر باندې کار کوي او بل باندې کار نه کوي ځینو کې غیر فعال دي کې نور هم ډېر زیات دي دومره ډېر دي کې کته سي ګوره دا هم شته کې دا هم شته کې ته چې دا ته په اپلای کړه او که به خېتر لري کې نن به انتخاب کیو کې به بل شیډینګ کې ملکه دا اپشن ته تیاری کړو موږ له خو یو بیا تکرار کو وخت تاسو ډیر نه پلګي موږ تاسو چې کله ته موضوع لیکو مثال په خپل سټایل ورکو هډینګ سټایل نه انتخابو هم ته زو شیډینګ ورکو تور سور شین چار سره کوم صحیح شو زه ته چې تور شیډینګ ورکو خو دې کې سټایل دلته نه ورکول کیږي سټایل لپاره براشه څه ډیزاین او پیج لیاوټ ته براشه شیډینګ ته بلاشي دلته به سټایل څه فیصدي ورته انتخاب کې ولته به سټایل کلر ورته چې سپین صحیح او به فل چې کوم کلر د مخکې نه تور انتخاب دی وکړي که په ځینې ځایونو کې دغه رقم جالۍ جالۍ شیډینګ ولیدل دا له دې ځای نه جوړېږي او که بیخي تر لرې کوئ د دې هوم نه هم لرې کېږي راشي دلته شیډینګ نو کلر راځو لیاوټ ته پرنټ کې د اپشن ډېرې موږ تاسې ویلي دي مارجن څومره پرېږدي حاشیه چاپ سره کم کې لینډسکیپ کا پورټریټ همدغه رقم سایز دی کاغذ ته انتخاب کا A4 سایز وغیرہ او همدغه رقم بلې کې کالمز دي فرض کړئ لیکل ما انتخاب کړو لږ به نورم کې وکم بس کنټرول پلس A ټول مې انتخاب کړو جسټیفای کړی مې دي په دې کې 2 کالمز جوړ کا اخبار پر رقم 3 کالمز جوړ کا یا مثال په دې کې لیفت یو طرف ته پلن بل طرف ته نه راي یا رائټ بل طرف ته پلن طرف ته پلن او چپ طرف ته نه راي که سیټینګ ته لاړ شو نزول دې مور کالمز تاو دغه ځای کې انتخاب ته وتن چې درې هغه 15 اپشن است کې درې نه ته تعداد زیاتول شي څلور دلته پریویو هم کاری رائټ لیفت هغه ځای چې لخي طرف نه لیکل کیږي غل لپاره باید دا تاسو انتخاب کړئ
کني هغه اول کالم چې دلته به دا به دغه ځای کې او لاین بټوین د منځ کې دی لاین هم دی سپیسینګ لازم منځ کې فاصله کمه کوس فاصله زیات ول تحکاری تم دمر صحیح equal column width د ټولو کالمونو پلنوالي دی مساوي وي equal وي زدن چې نه د کار وکړه د غیر فعال کا وګورئ ټول کالم شروع کړه دویم کالم لکه تنک البته فکر د معلومي کنه د نور سایز کمیږي دغه زیاتیږي ودن چې نه بیرته equal صحیح ده خو کوم لیکلو دا اپلای کوم selected text انتخاب شوی لیکلو باندې اپلای کړه سټایل یا هول ډاکومنٹ په ټول ډاکومنٹ باندې یا دینه بغیر چې کله ته انتخاب نه کړی بیا څه چل کیږي مثال دلته کلیک کړی دا دلته بیا بل اپشن راځي this point forward د دې ځای نه مخته چې کته چې کوم لیکل دي دغه باندې دا سټایل اپلای کړي چې کله د انتخاب نه وی کړی او دا هول ډاکومنٹ دواړو کې ښکاري اوکې کا نو دا سټایل به اپلای شي د دې پورې مربوط اوس دغه ځای کې په بریکس کې یو اپشن ده هغه ته وایم مثال په توګه زه غواړم چې دغه ځای نه کته دغه لیکل چې کوم دي دا دی اغبل مخ دی کالم ته واوي دا ځای خالی پاتې شي دلته به کلیک کې هغه به شي بریکس ته کالم بریک تاسو وګورئ هغه ځای چې کومه ده کوڅ خالی پاتې شي او هغه لیکل التلال اندو بیا وتن چې برته یو کالم تر جوړ کا یو کالم کې شول وس راځو په دې کې یو بل اپشن ده پیج بریک مخکې موږ تاسو ویلې په انزرټ کې مو په دې ځای کې ویلې پیج بریک مثال باب ختم شي مثال وایي دغه لیکل دی بل مخ کې د ځای د ټول خالی دي کنټرول پلس انټر د دې شارټ کټ ده یا کله موږ تاسو راشو بریکس ته نو په بریکس کې موږ تاسو کولای شو چې وقفه واخلو تر څو میش نه خبر شو نو په بریکس کې پیج بریک اول د دې کې پیج بریکس دي هم په دې کې کالم بریک وک او بل چې کوم د دغه نه کته بیا په دې کې سیکشن بریکس دي درې اپشن دلته دي او څه دلته دي راځه ول دې باندې کار کوو پیج بریک صفحه بریک کنه دغه لیکل چې وو هغه دلته ویل او د دې خالی پاتې شي د پیج بریک چې دا چې کله دوی ګورې په اسانه لري کېږي نه صحیح فکر نه ښه دغه دلته بیا اپشن نه لري څنګه لري کوم فکر هم د بټن نه لري تاسو په داس چلوا کې کلم کې پیج بریک ختماو هم ته براشي او د اپشن د پیراګراف مارک دی باندې کلیک کوم ځای کې چې پیج بریک دغه مخ ته کلیک کړئ دا انتخاب کړئ او ډیلیټ کړئ پیج بریک تر ختم شو د دې وروسته په دې کې کتا چرته او عکس راخسته وي انزرټ او پکچر دلاره عکس دی راخسته فرض کړئ دا عکس ده او د دې سایز لګ کومو خارا پیخ کې مو پیخ کې پورته ولم دې زوز دغه لیکل دلته ښکاري زه غواړم چې دغه په یو پاراګراف لیکل دی وي خو د دویم پاراګراف د ښکته لاړ شي یا کټول دغه ځای کې د بخې لیکل نه یوسره دلته به کلیک کوي ته دې پاراګراف ته خدای یو ښکته ویسا دی باندې به کلیک کې را به شي لیاوټ ته او دې ځای به ټیکسټ ریپینګ باندې کلیک کې هغه پاراګراف به ښکته تر لاړ شي او سیکشن بریک چې کومه ده دغه او د دې نه مخته چې کوم کار به ان شاء الله په دې کې لاین نمبر سیکشن بریک یا مثلا اول پنځم مخونو په الف ب ت شمیرې سره کوم ورکول کیږي بیا ورته یو دوه درې کته څنګه شروع کو په کتاب کې دغه درس چې دراتلونکي درس